سلامونه ملګرو، راځو مونږه په سی پلس پلس کې لوپس باندې خبرې کوو. لوپس باندې خبرې کولو دپاره مونږ راځو نوټ پیډ کولو او نوټ پیډ کې مونږ څه کوو، نوټ جوړو چې لوپس مونږ سره څه شي دي. مونږ وایو راځو مونږه لوپس کنسپټ باندې خبرې کوو. صحیح ده؟ لوپس کنسپټ باندې خبرې کوو. لوپ مونږ سره چې کا ایټریشن یا ریپیټیشن لپاره کاریږي. څه لپاره؟ ریپیټیشن لپاره. ایټریشن یا ریپیټیشن لپاره کاریږي. صحیح ده؟ ایټریشن یا ریپیټیشن لپاره. ښه، ایټریشن ریپیټیشن څه شي دی؟ مطلب که چیرې مونږ ووایو سی آوټ د سنټنس باندې خو به تاسو پوهېږئ. صحیح ده؟ سی آوټ زه لیکم چې شریف الله، سی آوټ شریف الله، او بیا انلاین لیکم. زه وایم چې دغه سټیټمنټ مونږه دا زما نوم صحیح ده، دا مونږ سره څه شي؟ دا مونږ سره یو 100 ټایم پرنټ شي. دا مونږ سره څه شي؟ یو 100 ټایم د ما سره دا پرنټ شي. نو د دې دپاره راځو مونږه لوپ یوز کوو. داسې نه کوو چې مطلب دغه سټیټمنټ ما ولیکله، دغه سټیټمنټ مطلب زه چې کوم دا سټیټمنټ بار بار کاپي کوم او دلته پیسټ کوم. صحیح ده؟ کاپي کوم پیسټ کوم، یا همدارنګه فنکشن جوړ کوم، فنکشن دوباره کال کوم او دا موږ سره 100 ټایم پرنټ شي. نو دا به 1.5 حتما اخلي. نو د دې دپاره موږ سره ایټریشن یا ریپیټیشن چې لوپ باندې کیږي دا موږ سره جوړ شوی ده. نو راځو موږ د لوپ نه کار اخلو. او په لوپ کې مینلی 3 پارټس موجود وي. په هر لوپ کې مینلی 3 پارټس موجود وي. لوپس څه ده؟ مطلب دغه لوپس کنسپټ باندې تاسو پوه شوئ. مطلب چې زموږ کوډ اسانه کوي د زیات لیکلو یا کاپي کول، پیسټ کول یا فنکشن کال کولو نه موږ ډایرکټ شي کوو، یو لوپ اخلو او لوپ کې هغه اندازه ورکوو چې مطلب څو پورې موږ دا کوډ پرنټ کوو. ها، 3 پارټس موجود وي په هر یو لوپ کې. 3 پارټس کوم یو دي؟ اول موږ سره انیشیالایزیشن دی. صحیح ده؟ سیکنډ پارټ موږ سره کنډیشن ده. کنډیشن صحیح. او تھرډ پارټ موږ سره چې تھرډ پارټ موږ سره ډیکریمنٹ، سوري انکریمنٹ ولیکو اول ښه ده. انکریمنٹ او سیکنډ پارټ ډیکریمنٹ ده. انیشیالایزیشن، کنډیشن، انکریمنٹ او ډیکریمنٹ. او دا درې واړه چې نو چې مطلب د څه شي دي موږ سره؟ فرست وان انیشیالایزیشن. انیشیالایزیشن څه ته وایي؟ انیشیالایزیشن مطلب د ډیکلیریشن په ټایم کې چې کله موږ یو ویریبل ته یو ویلیو اساین کړو دي چې وایي انیشیالایزیشن وایي. assigning a value to a variable during declaration. It's called as initialization. وای د ډیکلیریشن په ټایم کې یو ویلیو اساین کول یو ویریبل د انیشیالایزیشن وایي. فار ایگزامپل زویم څه شی ده؟ انټیجر نمبر موږ سره. صحیح ده؟ نمبر د څه شي دې ته موږ سره ډیکلیریشن وایي، ځکه چې یو ویریبل موږ جوړ کړ. صحیح ده؟ یو ویریبل ته یو نوم ورکړ او هغه هم جوړ کړ چې دې ته ډیکلیریشن وایي. ډیکلیریشن وایي. او که چیرې زه وایم چې دې نمبر ته څه کا 100 اساین کا، ولې؟ ځکه چې دا موږ په کار دی. مطلب دغه څه کا 100 ویلیو واخیسته په دې نمبر کې اساین کړه. مطلب دغه نمبر اوس موږ سره څه دي؟ 100 ویلیو لري. مطلب دغه 100 ویلیو په دې کې څه دي؟ سټور دي. نو څه کا دې ته انیشیالایزیشن وایي. انیشیالایزیشن وایي دې ته. نو راځو دې ته چې انیشیالایزیشن باندې تاسو ان شاء الله پوه شوي یاستئ. دویم سټپ کې موږ سره چې دا کنډیشن یوز کیږي موږ په لوپ کې. صحیح ده؟ کنډیشن یوز کوو په لوپ کې. کنډیشن موږ سره څنګه ده؟ که چیرې موږ وغواړو چې د کنډیشن باندې کار کوو، سوري کنډیشن موږ سره که چیرې موږ وایو چې انټیجر اندغه ویریبل لرو، سیده دا نمبر ویریبل لرو، نو د چې که چیرې موږ وایو چې دا نمبر از لیس دین اور ایکول ټو 200. صحیح ده؟ نو دا موږ سره چې ده دا موږ سره کنډیشن شو چې نمبر از لیس دین اور ایکول ټو 200. دا خو به یا ټرو وي یا هم فالس. که چیرې موږ وګورو ریلیشنل اپریټرز ته، نو ریلیشنل اپریټرز نه موږ پوهېږو چې څنګه یو کنډیشن ټرو راوځي او څنګه یو کنډیشن فالس راوځي. ریلیشنل اپریټرز به تاسو ویلي چې مطلب ګریټر دین او چې د لیس دین، سوري ګریټر دین لیس دین اور ایکول ټو او ګریټر دین اور ایکول ټو همدارنګه ناٹ ایکول ټو. صحیح ده؟ دغه ټول موږ سره چې دا موږ سره ریلیشنل اپریټرز دي چې د دې په واسطه موږ چې کوو یو کنډیشن جوړو د یو لوپ لپاره. نو راځو موږ وایو چې کنډیشن باندې هم تاسو پوه شئ مطلب چې نمبر دا نمبر چې د موږ سره دلته 100 ده، 100 از لیس دین 200، 100 د 200 نه کوچنی ده، هو کوچنی ده. نو چې دا کنډیشن موږ سره ټرو شي. او که چیرې موږ دې په ځای چې ولیکو، دې په ځای موږ واخلو همدا 100 ولیکو، یا دا لرې کم دې په ځای چې ولیکم
50 ولیکم 50 نو چې کا نمبر سل چې دا آیا د 50 نه ورکوټه ده نه ده ورکوټه او همدارنګه ایکوال ده نه ده ایکوال نو دا کنډیشن موږ سره فالس شي نو د چې کې دی نو بیا ورسته وایو چې څه کار پکېږي چې ټرو شي څه کېږي او چې فالس شي څه کېږي نو د صرف مطلب کنډیشن باندې تاسو پوهیدل دي کنډیشن باندې تاسو پوه شئ تھرد نمبر موږ سره څه ده تھرد نمبر موږ سره انیشیالایزیشن کنډیشن او انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ increment or decrement سیدا increment decrement څه شته وي کچيري دا نمبر د چې کوم زه وایم چې نمبر پلس پلس تاسو مینینګ ورکی مطلب چې د نمبر کې یو ور سره جمع کا د نمبر ته یو واچو یو بل هم اضافي کا دی یو نمبر ته او په نمبر کې سٹور کا دا همدارنګه که زه وایم چې دا نمبر ماینس بیا چې کېږي موږ سره نمبر مطلب د نمبر نه یو کم کا او دغه لومړنی څه په نوم یادېږي لومړنی څه کا دا د انکریمنٹ په نوم یادېږي او دغه دویم چې انکریمنٹ نمبر ماینس مې دا د ډیکریمنٹ په نوم یادېږي صحیح ده دا یو د انکریمنٹ په نوم یادېږي یو د ډیکریمنٹ په نوم یادېږي او که چیرې موږ واخلو دا وایو چې داسې که چې دا نمبر پلس پلس نه بغیر یو بل لاره شته او که نه د انکریمنٹ او ډیکریمنٹ ته هو نمبر شته نمبر پلس equal to 1 نمبر کې یو واچو او نمبر کې سٹور کا سیدا نمبر سره یو بل جمع کا او نمبر کې سٹور کا نمبر ویلیو څه ده 100 دغه نو سره نو 100 سره چې یو بل واچو چې 101 شي او بیا چې کا نمبر کې سٹور کا نو نمبر کې 101 سٹور هم درنګ داسې هم کوی شي نمبر equal to نمبر دی باندې تاسو خپل شي چې پلس 1 صحیح ده ګوره د چې کا د نمبر سره چې یو واچو او د نمبر کې سٹور کا دا هم دا مینینګ ورکي دا سټیټمنټ سیدا او تھرد سټیټمنټ چې کا ځکه 10 ملي کله اوسې د چلوب کې موږ داسې اسانه کارتي اخلو سي ځکه دا لنډیز لیکل کېږي نو موږ لوب کې هم دا استعمالو دا نمبر پلس پلس څه کار کوي چې مطلب دا نمبر کې یو نمبر سره جمع کا او د نمبر کې واچو دا هم دا شی دا او فرست نمبر هم دا شی دا چې دا انکریمنٹ بنوي دیږي او ډیکریمنٹ هم دا شی کولای شي سیدا ډیکریمنٹ هم داسې کولای شي چې دا چې کا د درې واړه ګوره دویم نمبر ماینس equal to 1 سیدا نمبر equal to نمبر ماینس 1 یا نمبر ماینس سیدا دا درې واړه موږ سره یو شی دي نمبر دا انکریمنٹ برخه شو او دا ډیکریمنٹ برخه او همدارنګه لوپس موږ سره په درې برخو ویشل شوی دي لوپس موږ سره په څو برخو ویشل شوی دي مینلی موږ سره لوپس په درې برخو ویشل شوی دي kinds of loop موږ سره په درې برخو ویل فرست نمبر for loop دی second number while loop دی او third number موږ سره do while loop ده او د درې وړ لوپس کې موږ سره څه به کاریږي دا به تاسو په یاد وي ځکه چې پر روانه ویډیو کې موږ په کار کوو دا به تاسو زده وي اول نمبر موږ سره انیشیالایزیشن دا سیکنډ نمبر موږ سره کنډیشن او تھرد نمبر موږ سره انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ په باندې اپلای کوو فرست نمبر انیشیالایزیشن سیکنډ نمبر د کنډیشن او تھرد نمبر انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ ګوره فار لوپ باندې یو نظر واچو سیدا چې فار لوپ موږ سره داسې کار کوي چې مطلب کیورډ فار موږ سره یوز کیږي کیورډ فار موږ سره څه لپاره یوز کیږي چې مطلب دا لوپ موږ سره وپیژندل شي د فار لوپ سیدا دغه موږ سره اول څه کوو انیشیالایزیشن کوو initialization کو او سیکنډ نمبر موږ سره چې کو سیکنډ نمبر موږ سره کنډیشن ورته ورکو سیدا سیکنډ نمبر کنډیشن ورکو او تھرد نمبر موږ سره انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ ورکو او بیا چې کو بریکټس کلو مطلب چې د فار لوپ باډي خلاص شي باډي خو تاسو پیژنئ مطلب چې کوم ځای کې موږ کوډ کوو هغه ته چې وي هغه ته باډي وي دلته چې کوي سټیټمنټ یا set of statements سیدا statement یا set of statements دلته موږ ورکولی شو که چیرې موږ انیشیالایزیشن وکړو مطلب a is equal to 1 او بیا کنډیشن ورکو او بیا انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ ورکو که چیرې دغه کنډیشن ټرو شو نو چې دغه سټیټمنټ موږ سره ایگزیکیوټ کوي او بیا چې راځي بیا انکریمنٹ کیږي دغه د چې ورسې د بریکټ ته نو بیا چې لوپ نه وځي نه بیا راځي انکریمنٹ کیږي بیا راځي کنډیشن ګوري یا ډیکریمنٹ کیږي بیا چې دا سټیټمنٹ ایگزیکیوټ کوي که چیرې ټرو وي او که چیرې فالس شي نو بیا چې دا سکیپ کوي د سټیټمنټ او د لوپ نه بهر راوځي د سټیټمنټ سي دلته چې کوم سټیټمنټ یا ارس وي نو هغه چې هغه موږ سره ایگزیکیوټ کوي نو امید لرم چې په لوس باندې پوه شوي د بل ویډیو پورې الله پامان